په دې باندې کفر خوشحالېږي او کفر ویم دا چې د خلکو ته چې کم دی د ملا او د عالم سپک ښکاره کو. او علامه اقبال د دې تصور خبره د انګریزانو د دور نه کړې ده چې هغوی به دا خبره کوله چې افغانیوں کی غیرت دین کا ہے علاج ملا کو ان کو کوه د من سے نکال دو. د افغانیانو د پښتون قوم علاج دا دی چې ملا ورته چې کم دی سپک ښکاره کا. ملا چې کم دی د دوی د معاشرت نه وباسه، معاشرت د کردار نه چې کم دی ملا ته نه وباسه. ملا د دوی دپاره چې کم دی یو بدنما دا ښکاره کا، یو بدنما چې کم دی نو رهنما ورته ښکاره کا. دا د انګریز یو تصور او د انګریز هغه تصور چې کم دی د هغې د خورول دپاره بعضې حضرات چې کم دی کوششونه کوي، بعضې حضرات کوششونه کوي. نو به هر حال زما نوجوان نسل ته درخواست دا دی چونکې نوجوان زمونږ د پاکستان ښکلا ده، د آینده چې کم دی نو د معاشرې د برابرولو چې کم دی عظیمه سرمایه ده. د معاشره هم دی نوجوان ته پاتې ده، د مشران به ځي قبرونو ته. دا روان چې کم دی د معاشرتي نظام، کورنۍ نظام، کلیوالي نظام، د وطن نظام، د قوم او د ملت نظام، دا د نوجوان ته پاتې دی. کاش چې دا نوجوان په داسې حیثیت باندې راشي چې د قوم او د ملت خیرخوا وګرځېږي، د دین خیرخوا وګرځېږي، د پټکي او د پیغمبر علیه السلام د سنتو خیرخوا وګرځېږي. نو نوجوان ته زما درخواست دا چې خدا را پس ټیک ټاک باندې یا په سوشل میډیا باندې د علماو مذاق مه وړاوئ، د دین مذاق مه وړاوئ، بلکې څه وکئ د دوی دپاره تاسو پیروکار جوړ شئ د دین او د خپلو لاسو باندې دوی په دفاع کې چې کوم دی الحمدلله کار وکئ. د قیامت په میدان باندې الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. د قیامت په میدان باندې الله تعالی چې کوم دی په دې خولو باندې مهر ووي، چې په خوله باندې مهر ووالی شي نو د خولې د مهر سره قرآن کې الله تعالی فرمایي لاس به خبرې کوي. ٹھیک دی جی، لاس به خبرې کوي. په دې لاس باندې ما څه شیر کړي دي دا به د قیامت په ورځ وایي. په دې لاسو باندې ما چې کوم دی د عالم د پټکي مذاق وړاو کړی دا لاس به وایي. زه نه یم دا خدای پاک فرمایي، دا الله کلام وایي. په دې لاسو باندې ما چې کوم دی د ګیري مذاق وړاو کړی دا لاس به وایي. په دې لاسو باندې ما چې کوم دی د اسلام توهین امیز اشیاء هغې شیر کړي دا به وایي. آیا دا لاس چې کوم دی داسې جوړ کړم چې په دې د اسلام د دفاع خبره وکړم، د قرآن او د حدیثو د دفاع خبره وکړم، د دین چې کوم دی لکه څنګه چې تاسو زموږ وروڼه لګیا یې دغه شان دفاع وکړم، نو انشاءالله دا لاس به زما لپاره د قیامت په میدان د قرآن مجید او د حدیثو د دفاع چې کوم دی عظیمه ګواهي ورکوي. دا به زما دا لاس یو جاسوسي نظام دی د الله د جانبه، دا به د قیامت په میدان وینا کوي. نو نوجوان نسل ته زموږ وروڼه دي، زمون ښایست دی، زما ټول نوجوانان بیانات اوري، زما نوجوانان خوښ هم دي، مینه مې هم د ورسره، محبت هم د ورسره. په دې بس کې سره مینه ساتم چې په آینده وخت کې دا د پاکستان وجود دی، دا د پاکستان طاقت دی، دا د پاکستان قوت دی، دا د قوم د ملت او د خیر د قوم او د ملت دا د خیرخوا یو طبقه جوړ شي، د معاشرت یو بهترینه طبقه جوړ شي. نو درخواست زما نوجوانانو ته دا دی چې خدا را د خپل سوشل میډیا په داسې رنګ باندې استعمال کوي چې آینده چې کم د کم نسل رواني چې هغې ته د خیرخواهۍ پیغام لاړ شي.